د دې شنو شنو غرونو په منځ کې تاسو ته کوم د آبادي ښکاري که نه، نو دا زمونږ ښایسته کلی دی، ګیر چاپېر نه مکمل ګرینري ده. السلام علیکم، امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک به او د ژوند په مزو کې به ښه به نن په یو نوي بلاګ کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. نو راځئ چې نن بلاګ شروع کړو. څنګه چې تاسو ته ما پروني بلاګ کې ویلي وو که نه، زما د چرګې نه بچي دوه ورک شوي دي، نو بایي بچي چې دي که نه واپس را پیدا شوي دي. چېرته یو ماشوم وړي وو، پته نه یا به یې پټ کړي وو یا به هسې وړي وو، نو بس بیا پسې زما ورور لاړو، نو ښه ده راوړو ترې واپس و. او څنګه چې مې بلاګ سټارټ کو نو سیده رالم نه کار ځای ته. دې ځای کې څه لږه لږه صفایي پاتې وه نوره، نو هغه مې کوله. جاړیمار پیدا نه شو، پرون چوټي وه، نو په دې وجه باندې باران و که نه، نو په دې وجه باندې لږ کار پکې پاتې و. نن پکې ګورم که نه چا کار ختم کړمه، خو یوازې یم نو ګرانه ده راته. مجبورو مو ارمانونه دي خوړلي، د پردي کار نه ناوخته کور ته راشو. او دا چې و که نه دا زموږ خپل کار و، پردی کار نه و، خو بس داسې را ساوڼ مې خوښ شوی و، نو بس یو ویډیو مې پرې جوړه کړه. کله چې ډېر وخت داسې څه کار نه وي کړی که نه، بیا ناڅاپه داسې کار شروع کړي نو سړی ډېر زیات ستړی کېږي. او ما ډېر وخت وشو چې مطلب داسې بیلچی کار مې نه دی کړی، نو زه نن ډېر زیات ستړی شوم. دویمه درېیمه ورځ ده، خو چې لږ کار وکړم بیا ډېر زیات ستړی یم. او اوس مې په دې کې څه لږ غونډه کې کار وکړو، لږ نه ښه پوره کار مې وکړو، دې ځای پورې کار مې وکړو. او داسې لږ غونډه کې کار پاتې دی، چې کله زما ورور او نور واړه چې سکول نه چوټي شي هغوی راشي نور کار چې دی هغه هغوی وکړي. اوس داسې خبر دی زما څه کارونه دي، نو ویډیو اپلوډینګ راته هم لا پاتې دی، هغه به هم کوم. اوس تقریبا 1:30 بجه ده، مانځه ټایم هم دی، نو زه مونځ به وکړم او بیا چې څه کوم ګپ شپ په لږ تاسو ته به ښیم. ښه نو اوس داسې کیسه ده، کور راته وویل اوړه نشته دی، ماشین ته لاړ شئ او بوجه واوسئ. نو باید داسې کار کوم چې ځم ماشین ته، او بل دا خبره کوي چې ویډیو اپلوډینګ راته هم پاتې دی، نو لاړ به شم ویډیو هم اپلوډ کړم، او دا کارونه په یو غشي به دوه ښکاره وکړم. نن انټرنیټ ډېر زیات سلو و، زما تقریبا 1 غنټه شو، خو په 1 غنټه کې ویډیو اپلوډینګ 2% هم نه شوی. بهی بس واپس رالم، ما زم ځان په چېرته چکر ولګوم، تاسو سره به ګپ شپ ولګوم او بلاګ به وکړم. او بله دا خبره که نه چې بله ورځ زما یو ملګری یونیورسټۍ تللی او حارث تاسو به لیدلی مخکې زما سره بلاګ کې، نو هغه هم یونیورسټۍ نه را روان دی. هغه وی بره چکر راولګوه، زه هم در روان یم، ګپ شپ ولګو او بیا به ځو. نو زو تاسو هم بوځم چکر له، راځئ چې ځو. د دې شنو شنو غرونو په منځ کې تاسو ته کوم د آبادي ښکاري که نه، نو دا زمونږ ښایسته کلی دی، ګیر چاپېر نه مکمل ګرینري ده. مونږ ډېر زیات په ښکلي او صفا ماحول کې پاتې کېږو. پرون باران شوی دی که نه، او تاسو ته ما پروني بلاګ کې م ویلي چې کله باران وشي او بیا انور ولګي نو ډېر زیات خوند کوي، رڼا شي. نو نن دې غرونو تاسو وګورئ ډېره زیاته مزه کوي، وینئ. ملګری مې راورسېدو او دلته هم د چای وینا وکړه په دې هوټل کې، مازدیګری دی. کور ته راورسېدم، اوس راته والد صاحب وایي چې پټي ته راشه، هغې ځای باندې حساب کتاب کوو چې بیا پکې سبا لکه مطلب څه کار وکړو که نه، نو زه هم اوس بیا پټي ته روان یم. کیسه داسې وشوه که نه، مازدیګر چې څنګه پټي ته لاړم بیا راتلم که نه، نو تقریبا بس ایرې دا وایي نه ماخوستن دی، ماخوستن رالو. هلته هم څه حساب کتاب کوو، نو هغې ډېر زیات لیټ کړو، ټایم ډېر زیات ناوخته شو که نه، نو بیا مې هلته نور بلاګ هم ونه کړو، نورې خبرې ترې ګپ شپ مې هم ونه لګاو. نو خپل بلاګ چې دی که نه، هغه راغونډوم. وختي یو کس کمنټ کړی وی چې بلاګ راغونډی نو په څه کې اچئ، بهی مطلب دا دی که نه چې لکه مطلب بلاګ بس دی نورو،
دینه بعد نور بلاګ نشته لري سبا نه بل بلاګ سٹارټ کو زمونږ نننې بلاګ شو کنه هغه دومره امید دی دا بلاګ بس تاسو خوښ شوی کو جوړ خوښ شوی نو لایک کمنټ سبسکرایب ار سر سجدي کنه ټول ضرور وکای او مال راکې اجازه تر روان بلاګ پوری د خپل ځان خیال ساتي خپل چا پیرچل خیال ساتي د لوی الله پامان